بسم الله الرحمن الرحیم. افغان انجینیرینګ ټیوټوریال ته ښه راغلاست. نننۍ موضوع د زمونږ سیول 3D انټرفیس او د هغې سیټینګ باندې خبره کوو. د هر سال مخه راځو د اټوډیسک سیول 3D 2019 باندې. اټوډیسک یو کمپنۍ ده چې سیول 3D اټوکاډ او داسې نورې سافټویر ډیولپ کوي. نو راځو شروع کوو د سیول 3D انټرفیس باندې خبره کوو. موږ سره لومړی د سیول 3D بټن شته، دغه په لیفت سایډ کې دا سیول 3D بټن شته. موږ سره دغه ایریا موږ سره د کسټمایز کویک اکسس ټول بار په نامه یادېږي. کسټمایز کویک اکسس ټول بار، دا د کسټمایز کویک اکسس ټول بار څنګه کولی شو؟ یعنې په اسانۍ یو څه دلته هټ کو، سیو دی، انډو دی، ریډو دی او پرنټ دی او داسې نور. د دې په واسطه کولی شو په اسانۍ یو څه دلته اټ کو، یعنې په اسانۍ لاسته راوړلی شو. دې ته وایي کسټمایز کویک اکسس ټول بار. دا موږ سره د اټوکیټ نه کولی شو سیول 3D ته چینج کو او سیول 3D نه اټوکیټ ته بای ډیفالت دا ډرفټینګ یا انوټیشن دا موږ سره سیول 3D ته چینجیږي په اسانۍ سره. کولی شو بیرته هم سیول 3D ته چینج کو. سیول 3D ښه، دا موږ سره چې دی ساین ان دی. کله چې په اټوډیسک کې اټوډیسک کمپنۍ کې خپل اکاونټ ولرئ نو کولی شي ځان ساین ان کې، یعنې دغه ځای بیا خپل پکچر هم کولی شي دلته راشي سایننګ په واسطه. او دا موږ سره چې دی ټبونه دي، ټبونه هوم ټبونه دي، انزلټ ټب دی، انوټیټ دی، موډیفای دی، انالایز دی، ویو دی، منیج، دا موږ سره ټبونه دي، ټبونه. او دا موږ سره چې دی دا ټول سپیس دی او پوینټونه دي، سرفیس دی، ډرایورز دی او پارسل دی او الایمنټ دی. دا موږ سره کمانډ دي. کمانډ د هوم او د یعنې د ټبونو او د کمانډ مجموعې ته موږ ریبن ویلی شو، ریبن. او دا موږ سره کمانډ باکس، کمانډ باکس یعنې پیلټ کمانډ باکس او کریټ ګراوند ډیټا کمانډ باکس، کریشن ډیزاین کمانډ باکس. دغه موږ سره چې دی د ورک ایریا ده، د سیول 3D ورک ایریا، ورک ایریا دا ساحه موږ سره ورک ایریا ده، دې ته ویلی شو ورک ایریا. او دا موږ سره نارتنګ، ایستنګ او ساوت او ایست دا موږ کولی شو په اسانۍ دلته د ټاپ سایډ نه، رایټ سایډ نه دا خپل پروجیکټ وګورو. او دا ایریا موږ سره د کمانډ ده، کمانډ باکس. دا کمانډ باکس دغه ایریا، یعنې په اسانۍ کولی شي او څه سرچ کړئ کمانډ باکس ایریا، دا کمانډ باکس ایریا. او دغه ساحې ته موږ وایو سټیټس بار، سټیټس بار دا ایریا دا موږ سره سټیټس بار، دا سټیټس بار شو. او لاندې چې دی سیول 3D نه علاوه دې ته موږ وایو ټاسک بار، ټاسک بار چې دا د وینډو انټرفیس ته مربوط کیږي، دې ته وایي ټاسک بار. ښه، او دغې ته وایو موږ د پروسپیکټیو سیټینګ یا سروینګ د ټول سپیس له لارې کولی شو اټ کو، یا ډرایوینګ کولی شو نور ډرایوینګونه هم اټ کو. دا بای پلس علامې په واسطه کولی شو نور ډرایوینګونه هم اټ کړي. دغې پلس په واسطه کولی شي نور ډرایوینګونو پیج اوپن کو. دا ډرایوینګ 2 دغه ځینه بیرته کولی شو لرې کو. ښه، نو څنګه کولی شو دا پروسپیکټیو او د سیټینګ په اسانۍ لاسته راوړو؟ یعنې دا ټول سپیس وایو، اسانۍ باندې لاسته راځي، دې نه کینسل. یا سیټینګ کې ولیکه کمانډ باکس، کمانډ باکس کې ولیکه سیټینګ، 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 سیټینګز انټر کا هم کولی شي په اسانۍ لاسته راشي. سیټینګ ده.
سټینګ دا د دې لارې د کمانډ باکس لارې کولی شو دا لاسته راوړو ټول سپیس لارې هم کولی شو دا د سیول 3D انټرفیس باندې موږ خبره وکړه راځو سیول 3D سیټینګ څنګه کولی شو دا په کمانډ باکس دلته موږ سره په پروسپیکټیو سروې او ټول باکس دا ګوري چې موږ سره سیټینګ نشته نو سیټینګ چارټ کوئ هم څنګه به کوئ کمانډ باکس ته به راشئ کمانډ باکس سیټینګ ولیکئ سیټینګز او انټر کوئ بس سیټینګ باي ډیفالت دلته راځي دا انټرفیس اوس سیټینګز باندې خبره کوو دا ډرایوینګ ټو دی دا کولی شو نیم هم چینج کو صاف ډرایوینګ ټو دی دا ورته 13 ورځ 5 کیلومتر روډ و موږ سره او دا ډیسکټاپ باندې صف کوم 5 کیلومتر روډز دا صف کې دا نوم کولی شو چینج کړو 5 کیلومتر روډ دلته هم 5 کیلومتر چینج شو دې باندې به رایټ کلیک کو ایډیټ ډرایوینګ سیټینګ ها دلته یونټ اینډ زون راځو اول ډرایوینګ یونټ باید انتخاب کو چې کوم یونټ کې کار کوي میټر دی فیټ دی زه ورته وایم میټر او دلته سکیل دی سکیل ورته چار څومره انتخابي یو نسبت 100 1500 چار څومره انتخابي او دلته راځو زون ته راځو کټګریز کې موږ سره مختلف کینټس دي افغانستان دی چې په نارت کې د هرات نارت یا دلته ډبلیو ورلد جیوډیس سیسټم یا یو ټي ام یو پریس کا کولی شي اسانی باندې لاسته راشي یو ټي ام دا د ورلد جیوډیټک کوارډینیټ سیسټم یو ټي ام دا یو ټي ام یونیورسل ټرانسفر مارکیټر یا ورلد جیوډیټک سیسټم 84 زون 4 اتیا ډیټم د بحر د سطحې څخه د دې ارتفاع د دې لارې هم کولی شو دا زون انتخابوي ورته وایي زون کې یا افغانستان ای پریس کوئ افغانستان اویلیبل کوارډینیټ سیسټم دی هرات نارت او ډسکرپشن کې نار د پروجیکشن ایرل دی ډیټم هم همدارنګه دا به اپلی انډوکې بکې دا مو سره او د سیول 3D سیټینګ او انټرفیس نننۍ موضوع په همدې ځای دلته پای ته رسیږي تر بلې ویډیو چې زه انجینر اسلامالدین ایوبي تاسو ته حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم